مو په خیر خوږو زده کوونکو او درنو لیدونکو ډېر خوشحاله یو چې زه او د بیولوژي د ټولګي زده کوونکي د نوي پړاو او 12 ټولګي سره ستاسې په چوپړ کې یو. نازولو لیدونکو زما سلامونه هم ومنئ. موږ د یوې عالي انګیزې سره خپل نوی ټولګی پیل کړی او نن زموږ د 12 ټولګي لومړۍ ورځ ده. د موخو ټاکل د هغې نقشې په شان دي چې راتلونکي مسیر به ډاګه کوي. هر کوچنی ګام د لوی بریاو په لوري یو ګام دی. ګرانو ملګرو، هره یوه چې ځان ته ټاکلې موخې تعینوئ د هغه بزر په شان دی چې په یوه حاصلخیزه کروانده کې کرئ او یوه ورځ به د بریا ونه ترې جوړه شي. ډېره زیاته مننه زما خوږو زده کوونکو له دې ښکلو هڅوونکو پیغامونو څخه مو. ښه نو اوس مو خپل ځانونه چمتو کړئ چې خپل درس پیلوو له خیره. استاد جانې لکه څرنګه مو چې د کتاب عنوانونه ولیدل د 12 ټولګي د بیولوژي درسونه زموږ د کلي ټولګیو په پرتله ډېر توپیر لري. هو خدا جانې په 12 ټولګي کې به ټولې په زړه پورې موضوعګانې په پرمختللې بڼه ولولو. ګرانو لیدونکو وضو او د لومړي لوست عنوان ګورو. تاسې هم د بیولوژي د زده کوونکو په شان تل د خپرونې په وخت کې قلم او کتابچه ځان سره ولرئ او د درس اړین ټکي ځان سره نوٹ کړئ. وراثت زموږ د نن ورځې لوست وراثت دی. د زده کړې موخې زده کوونکي به د دې درس تر پایه وکولی شي چې له وراثت سره بلد شي، د وراثت اړین اصطلاحات زده کړي. ګرانو زده کوونکو، د ژوندی موجوداتو له اړینو ځانګړتیاوو څخه یوه دا ده چې دوی همنوع یا همډول تولیدوي. په ژوندی موجوداتو کې د همنوع د تولید لپاره جوړې سره یو ځای کیږي او د مثل تولید کوي. استاد جانې له همدې امله ده چې اولادونه خپل مور او پلار ته ډېر ورته والی لري. بلکل مسکا جانې، او دا دوه معناوې لري. یو دا چې په همنوع کې ځانګړتیاوې له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي او بل دا چې په هره اندازه چې اړیکې سره نږدې وي هماغومره ورته والی هم زیات وي. دا ځانګړنې یوازې د یو نسل څخه لیږدول کیږي که دوام لري؟ شهزاد جانې لومړی باید د وراثت څخه یو تعریف ولرو، بیا د خپلو پوښتنو ځوابونه موندلی شو. راتلونکو نسلونو ته د ځانګړنو د لیږد دوام په ټولو ژوندیو موجوداتو کې شتون لري چې د وراثت په نوم یادیږي. ښه ګرانو زده کوونکو، که مو پام وي د دوام یا تسلسل یادونه مو شوه. دا په دې معنی ده چې د مور پلار څخه اولادونو ته د ځانګړنو دوام ته وراثت ویل کیږي. آیا ټولې ځانګړنې د مور او پلار نه اولادو ته لیږدول کیږي که نه اولادونه ځانګړې ځانګړتیاوې هم لري؟ آفرین مسکا جانې، ډېر ښه ټکي ته دې پام شو. سکرین ته پام وکړئ. د خور او ورور ترمنځ د ورته والي سربیره توپیرونه هم شتون لري. یعنې دوه کسه کټمټ سره ورته نه وي او دا توپیر د تنوع په نامه یادیږي. او له مور پلار څخه اولادونو ته د ځانګړنو د څرنګوالي مطالعه د جینیټیک په نامه یادیږي. استاد جانې مور او پلار اولادونو ته داسې څه لیږدوي چې د هغوی د ورته والي سبب کیږي؟ خدا جانې مور او پلار خپلو اولادونو ته هغه جینونه چې له خپل والدین څخه یې په ارث اخیستي دي لیږدوي یې او د ورته ځانګړتیاوو سبب کیږي. له جین نه مې یادونه وکړه استاد جانې، هغه څه دی؟ آفرین مسکا جانې، ډېره ښه موضوع دې یاده کړه. جین د وراثت واحد دی. راځئ چې معلومات یې په یوه معلوماتي کڅوړه کې وګورو. جینونه د ډي ان اې برخې دي چې اطلاعاتو ته د پروټینونو د جوړولو لپاره کوډ ورکوي. جینونه د وراثت واحدونه دي او د حجرو پر کروموزومونو پیدا کیږي. استاد جانې آیا مور او پلار د جنسیت په ټاکلو کې رول لري؟ مسکا جانې یوناني فیلسوف انکساګور چې 500 کاله مخکې له میلاده زېږېدلی و په دې باور و چې د جنسیت ټاکل د پلار لخوا ترسره کیږي او همدارنګه ارسطو هم په دې باور و چې د ماشوم د جنسیت ټاکل د پلار دنده ده او مور یوازې د جنین د تغذیې دنده پر غاړه لري. د یو نسل څخه بل نسل ته د ځانګړنو لیږد څرنګه ترسره کیږي؟ خدا جانې په 18مې پېړۍ کې ځینو پوهانو هڅه وکړه چې له مور پلار څخه اولادونو ته د ځانګړنو څرنګوالی وڅېړي، خو د دوه لاملونو له کبله پایلې ته ونه رسېدل. یو د سمو ځانګړنو د ټاکلو نشتوالی و او بل په ریاضیاتو کې د ناکافي معلوماتو درلودل و. دومره په زړه پورې؟ په دې کې نه کومه خبره په زړه پورې وه؟ خو تا ته پکې نه ښکاري مسکا جانې. استاد جانې موږ لوستي وه چې وراثت هم ځینې قوانین او اصول لري. بلکل سمه په یاد دي.
نو دا قوانین په کوم وخت کې او له چا لخوا جوړ شوي؟ دا قوانین په 1866 میلادي کال کې د یو اتریشي مذهبي مشر چې جوهان ګریګور مندل نومېده کشف شول چې د جینیټیک د علم بنسټ جوړوي. ښه نو ګرانو زده کوونکو، تر دې ځایه که کومه پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې ویې پوښتئ. نه ښوونکي پوښتنه نه لرو. ډېر ښه، نو ځو لنډه دمه نیسو او خپل درس ته د دمې څخه وروسته دوام ورکوو. درنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلی. اوس به هم د درس دویمه موخه چې د وراثت اړین اصطلاحات ولولو. نو لومړی یې د ځانګړنې له تعریف څخه پیلوو. هغه ځانګړتیا ده چې د ارثیت او چاپیریال له کبله په ژوندي موجود کې راښکاره کیږي، لکه د سترګو رنګ، د وینې ګروپ، د پوستکي رنګ او نور. استاد جانې، دا صفت په څو ډوله دی؟ شاباش شهزاد جانې، ډېر ښه ټکي ته دې پام شو. راځئ چې د ځانګړنو ویش په یو ډیاګرام کې وګورو. ځانګړنه یا صفت په دوه ثابته او غیر ثابته برخو ویشل شوی دی. غیر ثابته ځانګړنه په خپلوار سره په دوه نورو یعنی دوامداره او بې دوامه برخو ویشل شوې ده. استاد جانې، ثابت صفت څه رنګ ځانګړنه ده؟ پته جانې، ثابت صفت یا ځانګړنه هغه ځانګړنه ده چې په ارثي ډول ټاکل کیږي. دا صفات ثابت دي او تغییر نه مومي، لکه د وینې ګروپونه، د سترګو رنګ او داسې نور. او غیر ثابت ځانګړنه کومې برخې لري؟ او غیر ثابته ځانګړنه بیا هغه ځانګړنه ده چې تغییر کوي، یعنی د چاپیریال شرایطو ته په کتو سره بدلون مومي، لکه د وزن اخیستل، د وزن بایلل، د پوستکي رنګ او داسې نور. یعنی چاپیریالي لاملونه هم د ارثي بدلونونو سبب کیدای شي؟ هو بالکل شهزاد جانې، د چاپیریال بېلابېل لاملونه لکه شعاګانې، درمل له امله په جینونو کې تغیرات یا بدلونونه رامنځته کیږي چې د ارثي بدلونونو لامل کیږي. او دا بدلونونه په دوه ډوله دي: دوامداره بدلون او بې دوامه بدلون. استاد جانې، کیدای شي د دوامدارو بدلونونو څو بېلګې راته ووایې چې د چاپیریالي لاملونو له کبله رامنځته کیږي؟ ولې نه هدا جانې، خو باید په یاد ولرو چې دوامداره بدلونونه هغه بدلونونه دي چې خپل لومړني حالت ته بیرته نه راګرځي، لکه د پوپک نبات چې وده یې په لوړو او ټیټو ارتفاعاتو کې توپیر کوي. او بې دوامه بدلونونه بیا هغه بدلونونه دي چې خپل لومړني حالت ته بیرته راګرځي، لکه د پتوني ګل چې په 30 درجه سانتیګریډ کې سره ګلان او له 30 څخه لوړو درجو کې بیا سپین ګلان تولیدوي. څومره حیرانوونکې! بله مسکا جانې، اوس بله اړینه اصطلاح چې ارثي اغیزې او جین دی په ګډه سره یې ګورو. ارثي اغیزې د وراثت یوه نمتو اصطلاح ده چې دا اغیزې د کروموزومونو، جینونو او ډي ان اے په واسطه رامنځته کیږي. جین د وراثت یوه بله اړینه اصطلاح ده چې په کروموزومونو باندې په خطي یا نقطه‌یي ډول شتون لري او ارثي معلوماتو لیږد پر غاړه لري چې د جینیټیکي کوډ په نامه یادیږي. استاد جانې، د سترګو رنګ، قد، د پوستکي رنګ، د وینې ګروپ او نور، آیا دا ټول د جینونو په ملتیا ټاکل کیږي؟ بله مسکا جانې. ښه نو ګرانو زده کوونکو، اوس هم جینوټایپ ګورو چې جینوټایپ څه ته وایي. جینوټایپ په ژوندیو موجوداتو کې د ارثي لاملونو ټولګه ده، او یا په بل عبارت جینوټایپ په یو ژوندي موجود کې د ټولو جینونو ترتیبول او ځای پر ځای کول دي چې د باطني ځانګړتیاو په نامه یادیږي. جینوټایپ مو وپېژانده، اوس به لاړ شو وګورو چې فینوټایپ څه ډول ځانګړنه ده. فینوټایپ د وراثت یوه بله اړینه اصطلاح ده چې په ظاهري بڼه د جینونو او چاپیریالي اغیزو له امله لکه بڼه، څیره، رنګ، سترګې، د ویښتانو رنګ راښکاره کیږي. د فینوټایپ یا ظاهري ځانګړنو په نامه یادیږي. استاد جانې، کیدای شي د جینوټایپ او فینوټایپ یوه بېلګه راته کار کړئ؟ ولې نه هدا جانې، د بېلګې په توګه د ایکس وای جینوټایپ د نارینه فینوټایپ سره مساوي دی. نو د مذکر او مؤنث د سپارم او د تخمې د تزویج په پایله کې 4 احتماله شتون لري چې 2 احتماله مؤنث او 2 احتماله مذکر دي، چې مؤنث احتماله په سره رنګ او مذکر احتماله په شنه رنګ باندې ځانګړي شوي دي.
او هغه کسان چې ورته جینوټایپ لري په یو یا څو صفتونو کې سره ورته منځته راځي. استاد جانې که چیرې د مور او پلار جینونه سره توپیر ولري نو بیا خدا جانې دا موضوع د الیلونو یا متقابلو جینونو په بحث کې شتون لري. نو راځئ چې په ګډه سره وګورو. په عمومي توګه دوه جینه چې یو د مور او بل د پلار دی د ځانګړنې د ښکارېدو لامل کیږي او د جینونو دغه جوړه د هومولو کروموزومونو پر سر د یو بل پر وړاندې موقعیت لري چې د الیل په نوم یادیږي او دا الیلونه د هوموزایګس او هیتروزایګس په ډول شتون لري. او سم ګورو چې هوموزایګس او هیتروزایګس څه شی دی. کچېرې الیل جینونه یا متقابل جینونه سره ورته وي د هوموزایګس په نامه یادیږي او په ورته تورو باندې ښودل کیږي. خو هیتروزایګس کچېرې الیل جینونه یا متقابل جینونه سره ورته نه وي د هیتروزایګس په نامه یادیږي. په عادي ډول هیتروزایګس مخلوط جینوټایپونه لري او د دوه رګه په نامه هم یادیږي او د انګلیسي په لوی او کوچني تورو باندې ښودل کیږي. ډېرې په زړه پورې بحث دی استاد جانې، خو په دې اړه مو اورېدلي وو چې هر جین چې پیاوړی او غالب وي بیا ګټونکی هماغه دی. دا بیا څنګه؟ بله شهزاد جانې، دا بیا په غالبیت او مغلوبیت پورې اړه لري. راځئ چې دا هم وپېژنو. د مورني او پلارني جوړوي الیلونو له منځه چې د اولاد یوې ځانګړنې د ټاکلو لپاره سره ونډه اخلي هغه جین چې ځانګړتیاوې یې په فینوټایپ کې راڅرګندېږي د غالب جین په نوم او ځانګړتیاوې یې غالبو ځانګړتیاوو په نوم یادیږي او غالب جین په غټو تورو ښودل کیږي. خو هغه جین چې ځانګړتیاوې یې د لومړي نسل په فینوټایپ کې د غالب جین پر وړاندې راڅرګندې نشي کړای د مغلوب جین په نوم او ځانګړنې یې د پټو ځانګړنو په نوم یادیږي. نو د هغه انځور له مخې مو چې ولید آبي سترګې مغلوب الیل وي او نسواري سترګې غالب الیل وي. بله هدا جانې، بالکل همداسې ده. او اوس هم یوه بله اړینه اصطلاح چې پیډیګري ته وپېژنو چې دا څه شی ده. پیډیګري د یو ژوندي موجود جینیټیکي شجره ده چې د غیر عادي ځانګړنو او ارثي ناروغیو د تشخیص لپاره کارول کیږي. بله، که ته دې ځایه کومه پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې ویې پوښتئ. نه ښوونکې پوښتنه نه لرو. ډېر ښه، نو زه لنډه دمه نیسو او د فعالیت برخه د دمې څخه وروسته ترسره کوو. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. زموږ نننی فعالیت د مور و پلار څخه اولادونو ته د ځانګړتیاوو د څرنګوالي په هکله دی. نو هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ او ښه دقیقې زده کړئ. ښه نو ګرانو زده کوونکو، آیا پام مو شوی دی چې ماشوم ولې مور و پلار ته ورته والی لري یا یې هیڅ نه لري؟ هو، ما ډېری ماشومان لیدلي چې خپل مور او پلار ته ډېر ورته والی لري. خو ما ډېری کسان کتلي چې یا هیڅ ورته والی نه لري او یا هم ډېر لږ ورته والی لري. ډېر ښه. د پوښتل شوې پوښتنې د ښه پوهاوي لپاره راځئ چې د انسان څلورمه ارثي فزیکي ځانګړنه چې صفت بلل کیږي په لنډه توګه یې وڅېړو. یو له دغه ځانګړتیاوو څخه د ژبې لوله کول دي چې د غالب او مغلوب الیلونو په څېر شتون لري. دویمه ځانګړنه د باڼو اوږدوالی دی چې هم په غالب او هم په مغلوبه بڼه شتون لري. همدارنګه بل ځانګړنه یا دریم صفت د سترګو رنګ دی چې د سترګو قهوه‌ایي رنګ پر آبي رنګ غالب دی. او وروستی او څلورمه ځانګړتیا د غوږ تړلې نرمه ده چې د غوږ لاندې په تړلې یا چسپېدلې بڼه شتون لري. ښوونکې، غالبیت او مغلوبیت ځانګړنې څرنګه معلومیږي؟ خدا جانې، د جینوټایپ د میتود په کارونې سره چې د الیلي جوړو د څرګندولو لپاره یو لنډ میتود دی او د یو کس لپاره یو ځانګړی صفت لري. د بیلګې په توګه د هغه کس جینوټایپ چې د مور او پلار څخه یې د ژبې د لوله کولو لپاره غالب الیلونه په ارث وړي دي په لوی آر ښودل کیږي او که چیرې دغه کس مغلوب الیلونه په ارث واخلي نو د کوچني آر په بڼه ښودل کیږي. خو که چیرې نوموړی کس غالب الیل د یو والد او مغلوب الیل د بل والد څخه واخلي د لوی آر په بڼه ښودل کیږي. ښوونکې، که چېرته د کوچني آر او غټ آر ځایونه سره بدل شي کومه ستونزه رامنځته کیږي؟ یعنې که کوچنی آر لومړی راشي او غټ آر دویم؟ هو شهزاد جانې، تل باید غټ توری لومړی ولیکل شي. فینوټایپ د جینوټایپ ظاهري پایله ده. نو له همدې امله هر کس چې د لوی آر او یا لوی آر کوچني آر جینوټایپ ولري د ژبې د لوله کولو ځانګړتیا لري.
خو که د کوچني یا کوچني جینوټایپ ولري د ژبې د لولو کولو ځانګړتیا نه لري. ښه نو ګرانو زده کوونکو، اوس نو راځئ چې په ګډه سره په عملي توګه هغه موضوعګانې او 4 ځانګړتیاوې مې چې ولوستلې د یوې تجربې په ترڅ کې ترسره کړو. ښه نو ګرانو زده کوونکو، اوس به موږ تاسو ته مسکا جانه د فعالیت د اړتیا وړ د وسایلو نومونه واخلي. ښوونکي 5 پلاستیکي ګیلاسونه دي او 8 رنګه توپونه دي چې هر یو 8 رنګه لري: تور، سور، شین، ژیړ، سپین، بنفش، ګلابي او نارنجي دي چې هر یو 8 دانې دي او جمعاً 4 توپونه کیږي. ښه نو ګرانو زده کوونکو، اوس نو هر یو مو له دې پلاستیکي ګیلاسونو لکه لومړی ګیلاس، دویم او داسې نورو کې له 2 رنګه 8 دانه توپونو څخه چې په ټوله کې 14 توپونه کیږي پکې واچوئ. سمه ده ښوونکي. زه د ژبې د تاویدلو لپاره 8 سره توپونه او 8 ګلابي توپونه. ډېر ښه. ښه نو هدا جانې، ته کوم توپونه انتخابوې؟ سمه ده ښوونکي، زه هم د بڼو ځانګړنو لپاره 8 بنفش یعنې غالب توپونه او 8 دانې هم سپین یعنې مغلوب توپه په ګیلاس کې اچوم. ډېر ښه. او یو توپ دې هم پاتې شو؟ ډېر ښه. اوس نو ګورو چې مسکا جانه څه کوي. زه هم په 3م پاکټ کې د سترګو ځانګړنې لپاره یعنې نسواري سترګو لپاره 8 تور یعنې غالبه توپونه اچوم او 8 شنه یعنې مغلوبه توپونه اچوم. ډېر ښه. ډېر ښه. او زه هم په 4م ګیلاس کې د غوږ د ځانګړتیا لپاره یعنې د غوږ د آزادې نرمۍ لپاره چې غالبه ځانګړتیا ده 8 نارنجي توپونه او د غوږ د تړلې نرمۍ لپاره چې مغلوبه ځانګړتیا ده 8 زیړ توپونه اچوم. اوس له دې ګیلاسونو څخه په ناڅاپي ډول سره لږ دغه ګیله توپونه سره ومښوروئ. په ناڅاپي ډول سره 2 توپونه راواخلئ او په دې ورقه کې یې جینوټایپ، فینوټایپ او هره ځانګړنه نوټ کړئ. تاسې ځانګړنې ځان سره نوټ کړئ. خپله ځانګړنه کیدای شي چې موږ سره شریکه کړئ. ښوونکي جینوټایپ او فینوټایپ مې داسې نوټ کړي دي. که چېرته 2 اخیستل شوي توپونه له یوه پاکټ نه وي نو جینوټایپ به یې خالصه وي او یوه ځانګړنه لري چې فینوټایپ ده. یعنې که چېرته 2 اخیستل شوي توپونه شنه وي نو د فینوټایپ سترګې به آبي رنګ ولري. خو که چېرته اخیستل شوي توپونه یو رنګ ونه لري نو جینوټایپ به یې ناخالصه وي. کومه ځانګړنه یا فینوټایپ چې پکې ظاهر کېږي په غالب علیل پورې اړوند ده. یاداښت مې کړ او په ګیلاس کې مې واچول. آفرین، شاباس مسکا جانې. ښه نو ګرانو زده کوونکو، اوس د نسواري سترګو لپاره دغه تور رنګ غالب انګیرو او د آبي سترګو د ځانګړتیا لپاره شین رنګ مغلوب انګیرو. نو که چیرې اخیستل شوي توپونه د شنه او تور ګیلاسونو څخه وي نو په دې صورت کې مخلوط یا ناخالص جینوټایپونه لري چې د نسواري سترګو د رامنځته کېدلو لامل کیږي. اوس نو دغه توپونه مو راواخلئ او په دې 5م ګیلاس کې واچوئ. ډېر ښه. موږ هم همداسې وکړل ښوونکي. آفرین. همداسې وکړو ښوونکي. اوس نو په انتخابي ډول سره له هرو 4 ګیلاسونو څخه یوازې یو توپ راواخلئ. په دې غاښو خلونکي کې ځای پر ځای کړئ. سمه ده ښوونکي.
ډېر ښه. دغه ماته راکړه. ښه ګران زده کوونکو، اوس دغه څلور رنګونه یا د څلور توپونه چې په دې خلنکي کې د یو بل تر څنګ تاسې وینئ، دا د څلورو جینونو په شان دي چې کروموزومونه جوړوي. دا هم ماته راکئ. ډېر ښه. ښه نو ګران زده کوونکو، که چیرې له دې چمتو شوي کروموزومونو څخه ماشوم یو له مور او بل له پلار څخه واخلي، نو رامنځته شوي نوي کروموزومونه د ماشوم کروموزومونه دي. نو له دې څخه دا معلومیږي چې مور او پلار همیشه خپل ماشوم ته یو کروموزوم ورکوي او بیا دوی خپل کروموزومونه د پخوا په څېر لاسته راوړي. نو اوس دغه پاتې نور څلور کروموزومونه چې دي، توپونه چې دي، دا هم په خلنکي کې کېږدئ، ځای پر ځای کړئ او دوه نور کروموزومونه ترې جوړ کړئ. ډېر ښه. یعنې مور او پلار خپل کروموزومونه د پخوا په شان بېرته خپل لاسته راوړي. ښه، له دې څخه دې پایلې ته راورسېدو چې غالب صفتونه د انګلیسي په لویو تورو یعنې لوی آر او مغلوب صفتونه د انګلیسي په کوچنیو تورو یعنې کوچنی آر او کوچني آر باندې لیکل کېږي. نو هغه کس چې د لوی آر، کوچني آر یا لوی آر او لوی آر په جینوټایپ ولري، نو په دې معنا ده چې غالب صفت درلودونکی دی. ولی هغه کس چې بیا د کوچني آر او کوچني آر جینوټایپ ولري، د مغلوب صفت درلودونکی دی. څومره په زړه پورې فعالیت و. کومه برخه دې ډېره خوښه شوه ده جانې؟ همدا توپونه مې ډېر خوښ شول. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس به هم لاړ شو او د خپلې زده کړې پایلې به وګورو. د زده کړې پایلې زده کوونکو زده کړل چې د مور او پلار څخه اولادونو ته د ځانګړنو د لیږدولو علم د جینیټیک په نوم یادېږي. جینونه ارثي واحدونه دي چې د حجرو په کروموزومونو کې پیدا کېږي. د ژوندیو موجوداتو جینیټیکي جوړښت جینوټایپ نومیږي. هغه اغېزې چې د جینونو او چاپېریال څخه په ظاهري بڼه راڅرګندېږي د فینوټایپ یا ظاهري ځانګړنو په نامه یادېږي. د وراثت قوانین په 1866 میلادي کې د مندل لخوا کشف شول چې د جینیټیک د علم بنسټ جوړوي. د زده کړې پایلې مو په ګډه سره ولیدلې. اوس به لاړ شو وګورو چې زموږ راتلونکی درس د څه شي په هکله دی. راتلونکی درس د مندل مطالعات او قوانین. درنو لیدونکو، ډېره مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. دا به زموږ د نن ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې مو په لوی او مهربان رب سپارم. ښې چارې.